د ټیک ټاک سټار زیبا ګل غلطه ویډیو وایرل شوه. دغه ویډیو چا وایرل کړه او مقصد یې څه دی؟ که تاسو دغه ویډیو لیدل غواړئ نو له موږ سره تر اخره پاتې شئ. نن در باندې دغه ویډیو هم ګورم ځکه چې نن سبا ډیر بد حال شروع شوی دی او د ټیک ټاک سټورو دغسې ویډیوګانې وایرل کیږي. د دې ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ او پښتون ټایم چینل هم د سره سبسکرایب کړئ چې زموږ دغسې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. دوستانو، له کله چې ټیک ټاک زموږ او ستاسو په ژوند کې راغلی نو د ډیرو خلکو عزتونه یې واخیستل او د ډیرو خلکو د عزت سره یې لوبې وکړې. زیبا ګل به تاسو ټول ښه پیژنئ چې په ټیک ټاک ډیره مشهوره هم ده او ځان ته پښتنه هم وایي. هر وړوکی او غټ یې پیژني. زیبا ګل چې ډیره ښایسته هم ده او په خپل ټیک ټاک باندې داسې ویډیوګانې جوړوي چې نخرې پکې هم کوي چې په دې وجه د ډیرو خلکو خوښه ده او د ډیرو مینوالو توجه یې ځان ته اړولې ده. خو بیا ورسره د ډیرو خلکو بده هم راځي او وایي چې ګنې دا کبر او غرور کوي. اوس یو کس په سوشل میډیا یو ویډیو کلیپ شیر کړی دی او ورسره یې لیکلی دی چې دا د زیبا ګل ویډیو ده. نو قدرمنو، کله چې دغه ویډیو زموږ د نظره تیره شوه نو داسې ښکاري چې دا زیبا ګل نه ده. ځکه که تاسو دغه ویډیو خپله هم وګورئ خو تاسو ته به هم اندازه وشي. خو زه هغه خلکو ته وایم چې څوک داسې بیهوده حرکت کوي او داسې ویډیوز او تصویرونه شیر کوي چې هغه حقیقت هم نه لري او هسې د خلکو عزت او حیا اخلي نو دا ښه نه کوي. او که حقیقت هم ولري نو د یو چا عزت او حیا اخیستل ښه کار نه دی، ځکه چې په دې کار سره الله تعالی ناراضه کیږي او په یو انسان باندې پرده اچول پکار ده. زیبا ګل او نور ټیک ټاک سټار چې هر څه کوي موږ به همدا دعا ورته کوو چې الله تعالی دې په سمه لاره روان کړي او الله تعالی دې ورته هدایت وکړي. خو داسې نه ده پکار چې د یو چا د عزت سره لوبې وکړو. قدرمنو، د زیبا ګل د ویډیو حقیقت دا دی چې د هغې داسې ویډیو نه ده وایرل شوي، هسې په هغې پسې یو چا داسې ویډیو جوړه کړې ده. هیله ده چې زموږ د ویډیو مقصد مو اخیستلی وي. که د ویډیو په اړه څه ویل لرئ نو له موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو موږ تاسو له داسې حقایقو باخبر وساتو. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.